عثماني خلافت لومړۍ برخه. عثماني خلافت له عباسي خلافت څخه وروسته تر ټولو ستر او قوي اسلامي دولت تیر شوی دی چې په 900 هجري 1400 میلادي کال کې په اناتولیا یعنی اوسنۍ ترکیه کې منځته راغی چې په آسیا، افریقا او د اروپا ځینو برخو کې له 699 تر 1442 کلونو تقریبا 600 کاله اسلامي حکومت کړی دی. افغان دعوت رسنیز ګروپ د اسلامي تاریخ د دې زرینو پیړیو تاریخ ټکی په ټکی تاسو ته بیانوي. مهرباني وکړئ د چینل په سبسکرایب او له ملګرو سره د ویډیو په شیر کولو زموږ لاسنیوی وکړئ. د عثمانیانو لنډه پیژندنه. عثمانیان د ترک له قبیلې څخه دي. دغې قبیلې په آسیای میانه کې ژوند کولو چې وروسته د مغولو له لاسه عراق او شرقي آسیا ته مهاجر شول. د عثمان نیکه سلیمان له 400 کورنیو سره اوسنۍ ترکیې اناتولیا ته هجرت وکړ او په 628 کال کې وفات او پر ځای د هغه زوی ارطغرل د قوم مشر وټاکل شو. ارطغرل د جنګ په نیت له 100 کورنیو او 400 سپارو سره د ترکیې د شمال لویدیځ په لوري حرکت وکړ او د سفر پر مهال یې ولیدل چې د مسلمانانو او صلیبیانو ترمنځ جنګ روان دی او صلیبیان پر مسلمانانو غلبه مومي. ارطغرل چې کله د مسلمانانو ضعف ولید نو ایماني ولولې په جوش راغلی او خپل لښکر یې آماده او په کفارو یې حمله وکړه او هغوی یې له پښو وغورځول. د جنګ له ختم وروسته د مسلمانانو حاکم چې له سلجوقي حکومت څخه و له ده څخه مننه وکړه او هغه ته یې د ترکیې غربي سیمې وسپارلې او د نورو فتوحاتو اجازه یې ورکړه. سلجوقیانو د ارطغرل په ملګرتیا وتوانېدل چې له دغو مناطقو څخه رومیان پر شا کړي او وروسته په کال 699 هجري کې ارطغرل رحمه الله وفات او پر ځای د هغه زوی عثمان غازي وټاکل شو چې وروسته عثماني خلافت د عثمان غازي لخوا جوړ او د ده په یاد شو.